بسم الله الرحمن الرحیم یو ټیبل به بیا جوړ کړو یو څه پکې ولیکو دا دې ټوټل شي ټوټل که چېرته موږ یو ټیبل ولرو او هغه غواړو چې اوس ګوره دا کالم چې ده یعنې خط چې پکې لیکل شوی تر دغه حده تر اوسه پورې په دې کې تر دې حده ګوره دا نور ځای دومره خالي ده دا ځای دومره خالي ده دغسې هر کالم خالي ده نو موږ تاسې دلته اټو فټ لرو اټو معنا اټومیټیک فټ فټولو ته وایي نو په دې کې موږ درې اپشنه لرو که چېرته اټو فټ ټو کنټینټس کوو کنټینټس خط دا منځ کې چې شی وي دې ته کنټینټس وایي نو که چېرې اټو فټ ټو کنټینټس کوو دا ټیبل د چا په اندازه به شي د خط په اندازه به شي اوس ګوره اضافه ځای نه لري وینې مخکې اضافه ځای نه کالمونه درلود اوس یې نه لري نو که چېرته بیا کاپي کوئ څنګ کې بل ورسره اچوئ لکه مخکې چې شفوله ته ویلې بیا کولی شو بېرته به یې انډو کړم یا به یې کنټرول واي ریډو کړم بل موږ تاسې دلته اټو فټ ټو وینډو لرو که چېرته بېرته غواړو چې دا ټیبل د وینډو په اندازه شي یعنې څومره چې زموږ مارجن دی اوس مثلا د دې ځای مارجن ده د دې ځای مارجن ده که دی بېرته غواړو چې د مارجنز په اندازه شي بیا اټو فټ ټو وینډو نو بېرته به د مارجنز په اندازه شي د مارجنز د دې سره نه مارجنز به هغه سره هر څومره چې کڅپه غټه وي هم به یې موږ ورسره غټه کړو بل په دې کې موږ تاسې فکسډ کالم ویډ لرو فکسډ کالم ویډ چې د کالم ویډ بر دی فکس وي یعنې څنګه فکس که چېرته زه اوس خط لیکمه په یو کالم کې مثلا دلته بعضې جملې لیکمه که نه چې کله زیات شي څه به کېږي ګوره د کالم دې خواته غټېږي اوس مثلا زه دې خواته لیکم کومې خواته شو ګوره دې خواته راغټ شو دا نور یې واړه کړل نو که چېرته ته وایې چې نه باید په دغو کالمو کې تغییر را نه شي دغه لاندې راشي خپله چې کله زیاتېږي لاندې دې راځي نو بیا موږ تاسې دلته فکسډ کالم ویډ کلیک کوو کله چې دا کلیک کوو په هر کالم کې چې کرسر ایښی بیا چې خط پکې لیکو چې کله زه انټر وم نه وهمه چې خط زیات شي څنګه کېږي لاندې راځي دا نور کالمونه سایز نه خرابوي مثلا تاسې یو ټیبل جوړ کړی نو تاسې دا غواړئ چې دا کې بیا تغییر را نه شي غټ واړه نه شي که نه نو بیا فکسډ کوئ نو بیا هر کالم کې چې خط لیکئ لاندې به راځي خو نور کالمونه به نه خرابوي دې ته فکسډ کالم ویډ وایي بل هایټ اینډ ویډ دا خو موږ تاسې ویلی وو که غواړو چې هایټ ویډ د هر کالم کې چې موږ کرسر یې کوي تغییر یې کوو تغیرولی شي اوس مثلا دا غواړئ هایټ یې چینج کړي بېرته هایټ کم کړي یا یې ویډ زیات کړي یا یې ویډ کم کړي دا رسم موږ له دغو لاینونه هم کولی شو کله چې په دې لاین باندې کرسر راشي ور داسې یو نشان اختیاروي دا نشان چې دواړه طرف ته ویکټور لري دې طرف ته ویکټور لري دې طرف ته ویکټور لري مطلب یې دا چې دواړو خواته ته کولی شي چې دا یې موف کړي نو که چېرته کرسر ونیسئ کولی شي چې دا دې خواته راولي دا خواته راولي یا مثلا په دغو نشانو باندې هم ګوره کولی شي چې دا رو غټه او وړه کړي بل که پام شي دغه کونج کې ګوره داسې یو چارخانه غوندې نشان ده دا نشان که چېرته تاسې غوښتل چې ټول ټیبل غټ کړئ چې روز کالم ټول په یو وارې غټ شي نو بیا به له دې ځای نه په دې باندې کلیک ونیسئ کش یې کړئ اوس ګوره چې زه دا لاندې راکشوم ټول روز غټېږي یا مثلا وړکی کوم ټول ټیبل په یو وخت کې هم پکې وړکی کولی شئ هم یې غټولی شي نو کوم چېرته غوښتل چې ټول ټیبل کې تغییرات راولئ غټ وړی کوئ بیا له دې ځای نه کلیک نیسئ او کله کله که چېرته مثلا دا یو رو لږ دې خواته واخواته ځي ګوره دا داسې جمپ جمپ وهي وینئ داسې جمپ جمپ وهي نو کله که چېرته کوم بل لاین سره تاسې غوښتل چې کله یې برابر کړئ او د جمپ وهه نه برابرېده بیا الټ بټن ورسره نیسئ الټ بټن چې کله ورسره ونیسئ بیا چې دی موف کوئ بیا جمپ نه وهي اوس به جمپ نه وهي نو کله که مثلا لاندې یو بل ټیبل وي د دې دا کالم د هغه کالم سره برابروئ نه برابرېده نو بیا الټ بټن ونیسئ موو یې کوئ نو بیا به دی دغه سره جمپ نه وهي خپله به بیا ورسره برابر شي بل پکې ډسټریبیوټ روز او ډسټریبیوټ کالم ډسټریبیوټ روز که چېرته موږ غوښتل چې ټول روز یو اندازه شي مثلا دا رو غټه ده دا رو وړه یا مثلا دا رو هم لږ غټه ده که کله م غوښتل چې سایز د ټولو یو شی شي بیا ډسټریبیوټ روز ډسټریبیوټ روز د ټولو روز اندازه یو شانته کوي او که چېرته ډسټریبیوټ کالم کلیک کوو بیا د کالم اندازه یو شانته کوي لکه اوس دا کالم لږ غټ ده دا کالم لږ وړ ده دا بیا لږ غټ ده دا بیا وړ ده خو که ډسټریبیوټ کالم کوو نو د ټولو کالمو اندازه به یو شانته شي بل پکې الاینمنټ ده دغه ته الاینمنټ وایي نو اول مثلا دا خط ما دلته لیکلی که غواړم چې دا بالکل د دې سل یا د دې خانې منځ ته راشي نو بیا موږ تاسې یو الاینمنټ دلته هم درلودله چې دا وینې ورټیکل هوریزنټل الاینمنټ دی عمودي مثلا زه دا کلیکم دا یوه منځ ته راشي دا کلیکم دې سر ته به راشي که دا کلیکم دې سر ته به راشي خو اوس مثلا دا خانه لږ غټه وي زه دا یې غواړم چې بیخي په دې مابینځ راشي یعنې که دا کلیکومه ګوره بیا هم په منځ نه ده له بره په عمودي ډول منځ نه ده په هوریزنټل چې ده بیا منځ کې ده داسې داسې منځ کې ده داسې داسې
منځ کې نه ده. نو بیا موږ تاسې ګوره دلته ټول پوزیشنونه لرو چې په کوم ځای کې غواړئ. مثلا که دا کلیک کړمه رسم چېرته راځي؟ منځ کې راځي. که یې دې سر کې غواړئ که یې دې سر کې غواړئ دا یې الاینمنټ دی چې په کوم ځای کې غواړئ. بل پکې ټکسټ ډایرکشن ده. که غواړئ چې ډایرکشن یې بدل کړي، اوس مثلا دا څه داسې لیکلی زه وایم چې داسې ولیکل شي، نو چې کله زه ډایرکشن یې چینج کړم نو داسې ولیکل شي، یا دا بل خواته لیکي چې له دې خوا نه ولیکل شي، یا که بیا کلیک کوم بیرته به سیده کېږي. نو دا ډایرکشن د چې هر قسم که غواړئ ډایرکشن یې چینج کړئ چینجولی شي. کنټرول رو انتخاب کړی وي بیا د ټولو رو چینجولی شي. اوس مثلا الاینمنټ یې هم چینجوم او ډایرکشن یې هم چینجوم چې د ټولو چینج شي، دې ځای نه بیا ډایرکشن چینج شي. بل د سیل مارجنز. موږ تاسې پیج مارجنز ویلي وه چې دا پیج له سر نه تر خطه څومره فاصله ولري، له دې ځای نه څومره فاصله ولري، له دې نه څومره فاصله ولري. نو موږ تاسې دلته سیل مارجن هم لرو د دې یوې خانې مارجنز. که غواړئ چې دا یوه خانه یې څه مارجنز ولري، مثلا په دې کې ما علي خان لیکلی، داسې یو څه خط مې لیکلی، غواړم چې دا خط د لاینونه لږ فاصله ولري، بیا به سیل مارجن لیکوئ. سیل د یوې خانې ته وایي. د دې یوې خانې مارجنز که تعینوي چې مثلا دغه خط چې ده له دغه لاین نه لږ فاصله ولري یا له دغه سر لاین نه لږ فاصله ولري، نو بیا وینئ ټاپ بوټم لیفټ هر څومره ورکوئ چې مثلا زه ټاپ یو څه فاصله ورکوم، نو چې کله زه اوکې کړم ګوره دا به له سر نه لږ دا خط وینې دا فاصله لږ را پیدا شوه، دغه ته مارجنز وایي. نو چې خط لیکئ په دې کې هم زه لیکم نو ګوره له سر نه به لږ فاصله را ولري، له دې خوا نه به هم لږ فاصله ولري. نو دا د چار طرف د سیل مارجنز وه. که غواړئ چې سیل ټول به یو وارې ولیکه، دا هم ولیکه، دا هم ولیکه، دا هم ولیکه، اوکې که بس ټول ولیکه. پوه شوئ؟ دا سیل مارجن شو. بل سارت لرو. سارت موږ تاسې چېرته ویلی وو؟ په هوم مینیو کې م له دې ځای نه ویلی وو چې سارت مطلب ترتیبول. خو چېرته موږ یو لیست ولرو غواړو چې ترتیب یې کړو نو سارت نه به استفاده کوو. خو دا سارت د ټیبل لپاره ده، نو را به شو په ټیبل کې به یې جدا ووایو. مثلا زه دلته یو څه نومونه لرم لکه علي، ولی، احمد، ظفر، همدا به کاپی پیسټ کړم، بیا به یې کاپی پیسټ کړم چې زیات شي. دا تقریبا څونه شو. دو ته به نمرې ورکړم، همدا نمرې به یې کاپی کړو، دلته به یې پیسټ کړو، دلته به یې پیسټ کړو، دلته به یې پیسټ کړو، دلته به یې خپله ولیکو، دلته به یې ولیکو، دغه به یې را کاپی کړو، یو خانه لاندې به یې پیسټ کړو، خیر که یو خانه دلته اضافه هم شوه دا به بېرته ډیلیټ کړو، ډیلیټ شو. دې ته به یو بلټون ورکړو تر څو د هغې راشي. صحیح ده؟ دا نمرې به دا به بیخي دا کالم به هم له دې ځای نه ډیلیټ کړو چې دا کالم ختم شي. دا یو ټیبل شو. زه غواړم چې دا ټیبل منظم کړم، سارت یې کړم چې اول هغه نومونه راشي چې له A نه شروع وي، بیا B نه، بیا C نه، بیا تر زیډ پورې، یا سرچپه له زیډ نه تر A پورې سارت کړم. نو کرسر دې په ټیبل کې کېښو یا له دې ځای نه سلیکټ کړو، نو دلته راځي سارت کلیک کوئ. سارت چې کلیک کوئ دلته ګوره دا او څو آپشنونه زه لرم؟ 3 آپشنونه. دا هر آپشن د یو کالم د سارت کېدو لپاره ده. مثلا په دې کې غواړئ کوم کالم سارت کړئ، نو زه ورته وایم چې کوم کالم راته سارت کړه، دا د نیم کالم چې نیم پکې لیکلی ده. مثلا له دې ځای بیا ورته ویلی شم چې بیا کوم کالم راته سارت کړه، مثلا د ورډ کالم دا ده، یا ورته وایم چې د ایکسل کالم ده. خو مخکې له دې چې دوی سارت کړم اول د اول کالم سارت کوم چې کوم یو ده؟ نیم ده. په نیم کې مونږ تاسو څه شی لیکلی ده؟ ټکسټ مو لیکلی. ټکسټ خط ته وایي. نو په دو ټولو کې وینئ خط لیکلی ده، خو په دو کې بیا نمبر لیکلی ده، خو وینئ دا ټکسټ پیراګرافس ده. څه رقم یې غواړئ؟ اسینډینګ یې غواړئ که ډیسینډینګ غواړئ؟ مونږ تاسو ویلي وو چې که اسینډینګ کلیکوو له A نه تر زیډ راځي، که ډیسینډینګ کلیکوو له زیډ نه تر A راځي. اوس زه دا اوکې کوم، ګوره دا به ټول منظم شي. اول A، بیا وینئ A، W، بیا زیډ. چېرته به یې انډو کړو. نو که چېرته مونږ تاسې له دې ځای نه سارت ورته ووایو او دا کالم ورته ویلی، دا کالم به سارت شي. اوس دلته چې ما مختلف نومونه لیکلي، مثلا علي، ولی، احمد، ظفر، دلته بیا ګوره تکراري لیکلي. تاسې داسې فکر وکړئ چې دا علي جدا کس ده، دا علي جدا کس ده، مثلا د پلار نوم هر څه یې چیز دی، دا علي جدا کس ده. فعلا د دې لپاره چې تاسې پوه شئ نو ما تکراري ولیکل. دا به زه سارت کړم، اسینډینګ، دا به برابر شي. اوس بیا ورته وایم چې د نیم وروسته ما ته څوک سارت کړه؟ ورډ راته سارت کړه. دا عدد عدد راته څه رقم که ګوره دلته خپله نمبر راغی. ولې نمبر راغی؟ ځکه چې دا عدد دی. څه رقم شي؟ اسینډینګ شي که ډیسینډینګ شي؟ اسینډینګ کې اول وړ عدد راځي، وروسته غټ عدد راځي. ډیسینډینګ کې اول غټ عدد بیا وروسته وړ عدد.
اوس که زه ورته وایم چې دا د اسینډینګ شي اول د وړ عدد راشي نو که دغو نمرو ته وګورو ګوره په دې کې د ظفر نمرې څو دي 55 دي او دلته که وګورو مثلا د علي شپږ شپېته دي د علي اووه اویا دي د دې ولي اته اتیا دي نو که چېرته زه اسینډینګ ورته وایم چې دا وړ عدد بره لاړ شي او غټ عدد لاندې راشي نو د دوی نمرې به غلطې شي که نه مثلا د احمد نمرې څو دي اووه اویا او د ظفر نمرې څو دي 55 که دا 55 بره ځي اووه اویا لاندې راځي د دوی نمرې غلطېږي که نه غلطېږي ګډوډي کېږي که نه نو بیا دوی څه کوي چې کله مونږ تاسې دغه سارټ کړی وي له دې نه مخکې بل هم سارټ کړی وي او دا هم ورسره سارټ کوئ نو بیا دا هغه وخت سارټ کېږي که چېرې مونږ دلته یو رقم شیان ولرو لکه اوس مونږ تاسې دلته څو احمده لرو 3 احمده لرو اوس په دې احمد کې ګوره د دې احمد نمرې کمې دي د دې لږ زیاتې دي د دې د کم دي که چېرته دغه احمد بره نوشته شي دا احمد بره نوشته شي دا احمد لاندې نوشته شي په لیست کې تغییر راځي نه راځي یعنی نمونه بیا منظم دي د نمو ترتیب نه خرابېږي نو بیا دوی څه کار کوي دغه احمد د دغو نمرو سره ټول دغه رو ټوله بره بیایي دغه رو ټوله لاندې راولي تر څو دا نمرې ګډېوالې نه شي خو دا که بره بوځي د ده نمرې کمې دي د ده نمرې زیاتې دي نو وینه دا به هم منظم شي نو اوس که زه ورته وایم چې دا منظم که اوکې که نو اوس ګوره اول دا احمد راغی چې څو نمرې یې وې 55 شپږ شپېته یې وې بیا دا احمد راغی چې شپږ شپېته وې بیا دا نو دغه رقم ګوره چې دغه ټول دي دا به هم ټول ترتیب شي یعنې اوس ګوره په دو درو علي کې اول هغه علي راځي چې نمرې یې کمې دي بیا هغه علي چې نمرې زیاتې دي بیا ولي کې اول هغه څوک چې کمې وي بیا زیاتې هم دغسې ټول به راته ترتیب شي که چېرته بیا ورته وایم چې اوس خو دا هم ترتیب شو دا هم ترتیب شو له دې نه وروسته راته څوک ترتیب که اکسل ترتیب که دا راته ترتیب که نو اوس دا هغه وخت ترتیب کېدی شي چې دلته هم یو شانته عدد نمونه وي دلته هم یو شانته نمرې وي په هغه صورت کې دا سارټ کېدی شي که نه نشي سارټ کېدی مثلا زه دلته د دغه نمرې به لږ کمې کومه دا به کومه 50 اوس وګوره علي نمونه یو شی دي شپېته شپږ شپېته شپږ شپېته یو شانته دي که نه صرف تفاوت په دو دوو کې ده نو اوس که چېرته دغه علي له دې نمرو سره بره لاړ شي او دغه علي لاندې راشي د دوه ترتیبونه خو نه خرابېږي زه دا هم له یې شروع ده دا هم له یې شروع ده دا هم شپږ شپېته ده نو که چېرته دا بره لاړ شي دا لاندې راشي نو د دوه ترتیب خو نه خرابېږي که نه خو دغه بله سارټ شي ورسره نو په دغه صورت کې بیا درته سارټ کوي که نه یې سارټ کوي اوس ګوره ورته وایم چې اکسل راته سارټ اکسل اوس که زه وګورم ګوره نورو کې به تغییر را نه شي صرف به تغییر چېرته راشي په دو کې به راشي وینې اسینډینګ مې ورته ویلې که نه اوس ګوره اول علي راغی چې نمرې څو وې 50 وینې دا هم شپږ شپېته د ده هم شپږ شپېته وې خو دا اول راغی دی دویم راغی نو کله که مونږ تاسې په یوه وخت کې درې کالمه سارټ کوو نو اول کالم چې د سارټ کوو هغه خو نورو سره تړلی نه وي که نه منظم کېږي دویم کالم چې سارټ کوې نو دغه کالم کې که چېرته یو قسم ته شیان و سارټ کېږي که نه بیا که دریم سارټ کوو نو بیا به په دې او په دې کې یو قسم ته وي بعد لغه به بیا دا سارټ کېږي که نه بیا پوه شوئ بل موږ تاسې دلته هیډر رو لرو دغه رو چې دا نومونه پکې لیکلي نیم ورډ اکسل ټوټل دا رو ګوره سارټ نه شوه تر اوسه پورې هم ګوره دا هم سارټ شو دا هم سارټ شو دا هم سارټ شو خو دا سارټ نه شوه اوس دا نیم له کوم حرف نه شروع ده له ان نه شروع ده نو ان خو هم باید له ان وروسته راغلی وای ولې نه ده راغلی ځکه چې که چېرته زمونږ دا آپشن کلیک کړي هیډر رو نو دې رو کې سارټینګ نه کېږي دا نور منظم کېږي دې سره غرض نه کوي خو که چېرته دا کلیک وي نو بیا هغه منظم کوي یعنې که چېرته موږ داسې ټیبل ولرو چې هغه عناوین ونه لري ته غواړې چې ټول منظم کړي نو په هغه صورت کې به بیا دا یو کلیک کوې اوکې کوې به بیا به ټول منظم کېږي ګوره اوس ان هم چېرته راغی د ا او د ډبلیو تر منځ پوه شوې په دې باندې دې ته سارټ وایي زه سوال خو پکې نه لرم چېرته دغه نوم بیخي مطرح نه وي نومونه نه خالي ده نمرې سارټ کوو بیا نومونه که ګډوډ وي خیر ده چې نمرې مثال بیا له دې ځای نه اول ورته وایي مثلا ورډ سارټ کوئ که اکسل سارټ کوئ که نه هېڅ دا نور مه کلیک کوه اوس مثلا دا هم نن ده دا هم نن ده له دې ځای نه ورته وایم چې د چا نمرې راته سارټ کړه مثلا د ورډ نمرې نو بیا نورو سره هغه نه کوي د چا په ذریعه سارټ کوي د ده اوس ګوره ورډ کې اول څوک ده 55 بیا 55 بیا وینې نومونه یې سره ګډوډ کړو خو دا منظم شو اول کمی نمرې بیا یعنی هر کالم کولای شو چې سارټ کړو پوه شوئ دا سارټ شو بل د ریپیټ هیډر رو هیډر رو بیا څه کار کوي که چېرته موږ تاسې یو غټ ټیبل ولرو مثلا زه دلته یو ټیبل جوړوم له دې ځای نه ورته وایم چې انسرټ ټیبل او کالمز مثلا ورته وایم چې 3 یا 4 روز ورته وایم چې 1.5 سل
دغه اپشنونه چې دي دغه هغه اپشنونه دي کوم چې موږ په لیاوټ کې ویل چې اټو فیټ ټو کنټینټ ټیبل چې جوړیږي د خط په اندازه شي ټیبل چې جوړیږي د وینډو په اندازه شي او فکسډ کالم ویډ دی چې کله خط په کې لیکي فکسډ خو فعلا به همدا یو کلیک کوو اوکې به کوم چې یو ټیبل جوړ شي چې 1.5 روز ولري اوس 1.5 روز وګورئ څو صفحو کې راغله 4 صفحو کې ګوره دا یوه صفحه شو دغه دویمه شوه درېیمه دا څلورمه که چېرته موږ تاسې داسې یو غټ لیست ولرو چې په دې ځای کې مثلا لیکلی نیم city and province یو لیست جوړوم د بعضو کسانو چې دلته نیم دا سیټي ده او پروینس له دې ځای نه مې لږ سایز ورته غټ کړی الاینمنټ مې سینټر کړي او رنګ دا شیان مې ورکړي اوس دلته چې زه نومونه لیکم یعنې دغسې یو لیست جوړوم دې لیست کې زه ډېر کسان لیکم چې ان څو صفحو ته رسېدلی 4 صفحو ته رسېدلی نو اوس ګوره اوله صفحه کې موږ تاسې دلته عناوین لرو چې نیم سیټي او پروینس په دویمه صفحه کې نه لرو په درېیمه صفحه کې نه صرف اوله صفحه کې نو اوس که زه د دویمه صفحه کې دلته غواړم چې دلته هم راشي نو یوه لار خو یې دا ده چې کاپي یې کړې دلته هم کاپي کړې وایي چې ها بل کې هم واچوې ها بل کې هم واچوې نو که د بیا نوي نور نفر اضافه کېدو ټیبل د زیاتېده بیا هغو کې هم واچوې که نه خو بیا مشکل دا جوړیږي که کوم وخت موږ تغییرات راوستو اوس مثلا یو څوک درته وایي چې نه رنګ دا رنګ ما اخله بل رنګ واخله یا الاینمنټ یې لیفټ کړه نو بیا ته مجبور یې چې هر یوه ته جدا جدا واشي بیا تغییرات پکې راولې داسې به ګوره هره وار څومره سخت نو بیا اسانه کار یې څه شی ده چې موږ تاسې راځو دلته کرسر ږدو او په لیاوټ منیو کې ورته وایي چې هیډر رو ریپیټ هیډر رو دا د هیډر رو چې ته ریپیټ یې کړه تکرار یې کړه نو اوس که چېرته دا آپشن کلیک کړو اوس چې وګورئ په نور کې به خپله راغلی وینئ اوس که چېرته موږ تاسې دې کې تغییر راولو په نور کې به خپله تغییر راځي اوس مثلا که زه دې کې رنګ یې تغییر کړم یو بل رنګ ورکړم اوس مثلا دا رنګ ورکړو اوس که زه وګورم لاندې به څنګه چل شوی وي خپله به تغییر راغلی دې ته هیډر رو ریپیټ وایي که کله بدل چې تکرار شي دا پکې کوئ بل کنورټ ټو ټیکسټ کنورټ ټو ټیکسټ بیا د دلته چې موږ تاسې کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل ویلی وو کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل چې خط مو ټیبل ته چینجوو دا بیا د دې معکوس ده که چېرته غواړئ چې ټیبل به خط ته چینج کړي نو بیا به دا یو کلیک کوئ اوس مثلا زه دا ټیبل غواړم چې ختم شي خو دا نمرې او دا شیان پاتې شي نو په هغه صورت کې به بیا کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل کلیک کوئ نو اوس چې کله ته د دو ټیبل ختموې د دو دوی باید په چیز جدا شي مثلا دا احمد 55 شپږ که نه اوس خو د ټیبل په ذریعه د لاینو په ذریعه جدا دي نو که چېرته ټیبل نه وي دوی څه رقم جدا شي دلته ګوره سپریټ ټیکسټ ویډ ټیکسټ د چیز په ذریعه سپریټ شي جدا شي نو که چېرته موږ تاسې پیراګراف مارکس کلیک کوو نو دا هر یو به په یوه یوه لاین کې راشي لکه انټر چې دی وهلی ګوره اول دا بیا دا بیا دا بیا دا بیا دا بیا دا د انټر په ذریعه او که چېرته ورته په هیډر دې کې ورته ووایو چې ټابس دغه بټن ته وایي چې د دې بټن کار به بیا ووایو خو که چېرته دا ووایو نو همدغومره فاصله یې منځ کې پاتې کېږي ټیبل به ختم وي خو فاصله به همغومره پاتې وي او بعضې اپشنونه دلته نور هم شته که غواړئ چې په کاما یې جدا کې کاما دغه بټن ته وایي او که چېرته دغه بټن ته کاما وایي او که چېرې ادر کلیک کې دلته هر علامه وغواړئ چې په هغه په ذریعه جدا شي ولیکه مثلا زه زیاده علامه لیکم هر علامه چې ولیکې اوکې کې دوی دغو علامې په ذریعه جدا کېږي او ټیبل یې له منځه ځي نو دې ته کنورټ ټو ټیکسټ چې ټیبل به ټیکسټ ته چینج کړي بیا لرو فارموله که چېرته غواړئ چې فارموله نه استفاده وکړئ مثلا زه احمد 55 شپږ نمرې اخیستې زه غواړم چې دوی جمع کړم دلته نو 55 شپږ څو کېږي یا یې ضرب کړمه یا بعضې نور د ریاضي عملیات ورباندې اجرا کړم نو څه وکړه چې همالته کرسر کېږده او بیا فارموله کلیک فارموله چې دې کلیک کړه دلته به د فارمول خپله لیکلی وي د جمع لپاره دغه فارمول استعمالیږي SUM سم فارموله ورته وایي د جمع لپاره همیشه سم فارموله استعمالیږي او فارموله کې اول مساوي شرط ده اول مساوي لیکل کېږي بیا د جمع لپاره سم لیکل کېږي سم مطلب جمع دلته موږ تاسې بیا نورې فارمولې هم لرو مثلا ایوریج اوسط یې راباسئ سم به خراب کړئ ایوریج کلیک اوسط به راوځي یا بعضې نورې فارمولې لرو که غواړئ چې استفاده وکړئ خو فعلا به صرف سم استفاده کړو چې سم د څه لپاره و جمع کېدو لپاره SUM جمع یې کړه څه شی جمع کړه ګوره دلته لیفټ لیکلی لیفټ مطلب دا چې کوم ځای کې چې ما کرسر ایښی ده د هغه چپه طرف ته چې شی دی هغه راته جمع کړه نو چپه طرف ته دا نمرې دي که نه همدا به راته جمع کړي نو اوس که زه چېرته دا اوکې کړم هغه به راته جمع کړي 56 او 55 څو شوه
یا مثلا دلته بیا کرسر کړم دوی جمع کوم بیا ورته چې فورمولا دا وری ګوره مساوي سم لیکلای بیا اباو لیکلای اباو معنا برني اعداد راته جمع کا دلته چې ما کرسر یې برني اعداد راته جمع کا خو زه بیا برني نه غواړم دوی غواړم نو بیا به د اباو فضا چې ولیکم لیفت چې لیفت راته لیفت اوکې زبر نو همیشه چې کله یو د ریاضي عمل اجرا کوو نو چې هر چې تم کرسر یې کوي اول به فورمول لیکئ که جمع و سم که ایوریج و چا نور فرمول وروسته وایو بیا به ډایرکشن لیکن چې کوم طرف راته جمع کا لیفت اباو رایټ بلو که دې طرف ته لیفت ورته لیکې که دې طرف ته لیفت دې طرف ته رایټ باره اباو لاندې بلو بیا به دې درته جمع کوي مثلا دلته به یو ور او بله ور واچو